سلامونه، تاسو د آمو خبرونه ګورئ. د نن شپې سرټکي مو له پاکستانه د جبري کډوالۍ دوام. یو شمېر افغان کډوال وایي چې د بندیانو په څېر شپې او ورځې تېروي. ما همیال فکر کنید دروازه از بیرون قفل است، یعنی ما در داخل قفل هستیم، بیرون برآمدن نمیتونیم، چراغای خود روشن کردن نمیتونیم. د طالبانو د ناسمو تګلارو له امله د افغانستان منزوي کېدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي د طالبانو بندیزونه د طالبانو د جوړښت نه بیلیدونکې برخه ده. له دې سره ایران او تاجکستان په افغانستان کې پر ټولګډونې حکومت جوړولو ټینګار کوي. اوسني چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو او نجونو تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي. د کابل په کاه فروشۍ کوڅه کې د مرغیو سندرې، که څه هم په کابل کې د طالبانو لخوا په سندرو غږولو بندیز دی، خو د پلازمینې په زاړه ښار کې د مرغیو پلورنې په کوڅه کې مرغۍ سرشاره سندرې وایي. قیمتی ترین پرنده کنری است، کفتر است که هر کدامش 5000 6000 روپه کنری قیمت داره او کفتر 40000 50000 هم قیمت داره. او د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د علیرضا اصاحي اتلولي د هیواد ملي لوبغاړي د 90 کیلوګرام وزن په برخه کې د دریځ پر وړاندې سیالي وکړه او د سرو زرو مډال یې وګاټه. اوس هم بشپړ خبرونه زه حسیبه اټکپاله یم. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د افغان وګړو د جبري شړلو د بهیر له پیل راهیسې له اسنادو پرته څه باندې 200 زره کډوال له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د بندیانو په څېر شپې او ورځې تېروي. له دې سره هممهاله د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په تورخم کې ویلي چې د افغان کډوالو جبري ایستل د یاد حکومت د کمزورو اخلاقو نښه ده او له پاکستانه یې غوښتنه کړې چې له زغم کار واخلي. صالح زاده 22 کلن کډوال دی چې 2 کاله مخکې خپل ولایت بدخشان د یوه غوره راتلونکي او د موسیقۍ د دوام لپاره پرېښود او پاکستان ته پناه یوړه، خو اوس ورته هر څه برعکس شوي دي. نوموړی د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو خپلوان په کور کې پټ دی تر څو وکولی شي د پاکستاني پولیسو له منګولو خوندي پاتې شي. دی وایي د طالبانو لخوا پر موسیقۍ له بندیز وروسته د دې په تمه چې وکولی شي د یو لویدیځ هیواد ویزه ترلاسه کړي پاکستان ته راغلی دی. د بې اسناده کډوالو د ایستلو او نیولو لپاره د پاکستاني پولیسو عملیات لا هم د دې هیواد بېلابېلو ښارونو کې دوام لري او ځینې د دې لپاره چې د پاکستاني پولیسو لخوا ونه ځورول شي اړ شوي چې له دې هیواده ووځي. له بل لورې د دې افغان کډوال په شان چې نه غواړي هویت ښکاره شي، داسې کسان هم شته چې د پاکستاني پولیسو له ویرې خپلې دروازې له بهر څخه قفل کړي او د خپل کور څراغونه یې ګل کړي دي. ما فعلا در خانه های قفل هستیم، لاک هستیم، نه از داخل نه. ما فعلا در شرایط زندگی میکنیم که داخل خانه هستیم، برقا رو روشن کردن نمیتونیم. ما همیال فکر کنید دروازه از بیرون قفل است، یعنی ما در داخل قفل هستیم، بیرون برآمدن نمیتونیم، چراغای خود روشن کردن نمیتونیم. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي چې تر اوسه یې څو ځله د پاکستان له سترې محکمې غوښتي چې د بې اسناده کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي. هغوی وایي چې نه غواړي ولاړ شي، غوره ګڼي مړه شي له دې چې داسې ځای ته ولاړ شي چې ښځې له کار کولو منع شوي او یوازې له محرم نارینه سره سفر کولی شي. په همدې حال کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر تورخم کې له بیرته راستنېدونکو سره په لیدنه کې د پاکستان دا اقدام له نړیوالو اصولو خلاف بللی دی. موږ په ګاونډیانو باندې زړه باد دی چې کاش که دومره کمزوري اخلاق دی نه وای کړي، ورته مناسب نه وه. او دغه خو راځي په هر چا باندې، او دغه د عزت ژوند چې زه ځان ته خوښوم بل ته هم خوښوم. موږ که د هرې دنیا سره دلته ډغر وولې خو د عزت په خاطر مو سره وولې چې خپلواکي مې لاسته کوله، بل شی خو نه وي. الحمدلله که لوږې تند هر سره باندې وي د عزت شمله مې لوړه ده. الله د دوی ته هم توفیق دي، ښه اخلاق یې ورکړي، د ښه تحمل د خدای ورکړي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر له پیل راهیسې د امریکا، ملګرو ملتونو، د بشري حقونو بنسټونو او د طالبانو په ګډون هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په پرله پسې توګه د افغانانو د جبري ایستلو بهیر د درېدو غوښتنه کړې، خو د پاکستان لنډمهاله حکومت تر اوسه له خپلې پرېکړې شاته شوی نه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی خبرداری ورکوي چې د طالبانو کړنو او محدودیتونو افغانستان انزوا ته وړی دی. روزا اوتونبای چې د اسلامي همکارۍ او د سازمان د ښځو په ځانګړې غونډه کې خبرې کولې وویل چې د طالبانو بندیزونه د طالبانو لخوا د رامنځته شوي جوړښت یوه نه بیلېدونکې برخه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره په دې غونډه کې پوښتنه کوي چې طالبانو ته چا دا حق ورکړی چې د افغان ښځو پر بنسټیزو حقونو بندیزونه ولګوي. خو د تیر حکومت د مذاکراتي ټیم غړې فاطمه ګیلاني په دې غونډه کې ادعا کوي چې په کابل کې د نجونو یو پوهنتون فعالیت کوي چې د 10,000 محصلینو ظرفیت لري. اغلې ګیلاني دا څرګنده نه کړه چې په کابل کې دا پوهنتون په کوم ځای کې او په کوم نوم فعالیت کوي. د سعودي عربستان په جده ښار کې د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو لپاره ځانګړې غونډه پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه یو له مهمو محورونو څخه و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی په دې غونډه کې خبرداری ورکوي چې د طالبانو محدودیتونو او کړنو افغانستان انزوا ته وړی دی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي همدارنګه ټینګار کوي چې دغو بندیزونو یو ملت له بې برخلیکۍ سره مخ کړی دی. اوسنی چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو او نجونو تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هینا رباني په دې غونډه کې د طالبانو د محدودیتونو په سیوري کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته په اشارې سره وویل چې له طالبانو باید وپوښتل شي چې په کوم حق پر افغان ښځو او نجونو د سیاسي موخو د ترلاسه کولو لپاره بندیزونه لګولي دي. لکه څنګه چې موږ سره فاطمه ګیلاني ده او هغه دلته ناسته ده، څوک چې 10 کاله وړاندې د مجاهدینو ویانده وه. موږ څنګه کولای شو چې د اسلام په نوم کوم وضعیت چې نن په افغانستان کې روان دی تشریح کړو؟ زه غواړم ووایم چې څه غواړئ هغه وکړئ، خو زما دین مه بدناموئ. هغه دین چې ښځو ته یې عزت ورکړی دی. له اسلام څخه د ښځو په وړاندې په تعصب کې کار مه اخلئ. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې تر 6 ټولګي پورې ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته تللی شي، خو تر 6 ټولګي پورته نجونې او ښځینه محصلین ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. خو دلته د تیر حکومت د مذاکراتي ټیم غړې فاطمه ګیلاني چې په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب خبرې کولې، ادعا کوي چې په کابل کې د نجونو یو پوهنتون شته چې د 10,000 محصلینو ظرفیت لري. میرمن ګیلاني څرګنده نه کړه چې دا پوهنتون په کابل په کوم ځای کې او تر کوم نوم لاندې فعالیت کوي. او نن په کابل کې یو پوهنتون شته چې د 10,000 نجونو د زده کړې ظرفیت لري او دغه پوهنتون اجازه هم لري. او تاسې پوهیږئ چې څومره خلک هلته زده کړې کوي؟ 80 تنه. دا د 10,000 کسانو ظرفیت لري. ولې موږ د دې ښځو ملاتړ نشو کولای چې هلته لاړې شي؟ واک ته د طالبانو له راتګ سره دوی پر افغان ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي او د شریعت له نظره یې جایز بللي دي. خو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د پلاوي په ګډون یو شمېر دیني عالمان په پرله پسې ډول وایي چې د طالبانو دغه بندیزونه له شریعت سره هیڅ تړاو نه لري. د تاجکستان او ایران ولسمشران په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتونکي دي. د ایران ولسمشر تاجکستان ته د سفر پر مهال له طالبانو وغوښتل چې داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو قومونو او مذهبونو استازي پکې شامل وي. له بلې خوا د تاجکستان ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د روانې ستونزې یوازینۍ حل لاره سیاسي خبرې اترې دي. دوه ګاونډیان چې تل یې د افغانستان په پرمختګونو کې په ځانګړې توګه په وروستیو لسیزو کې مهم رول لوبولی دی. تاجکستان ته د ایران د ولسمشر په دغه سفر کې د افغانستان مسله د تهران او دوشنبه د خبرو اترو یو مهم محور بلل شوی دی. جمهوری اسلامی ایران ابراهیم رئیسی له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو قومونو او مذهبونو استازي پکې ځای ولري. دولتی که بتواند نمایندگی کنه از همه
اقوام، مذاهب و از همه مردم افغانستان بتونه کار رو در افغانستان دنبال بکنه به نحوی که نمایندگی از کل مردم افغانستان رو داشته باشه و در جهت پیشرفت این کشور گام‌های ماندگاری رو بردارد. ښاغلی رئیسی په افغانستان کې د امریکا د ناسمو سیاستونو خبره هم کوي. اونچه که امریکایی‌ها اونجا به یادگار گذاشتن جز ویرانی، قتل و کشتار و عقب نگه داشتن افغانستان از پیشرفت، چیزی دیگه عاید افغانستان نشده. د تاجکستان ولسمشر هم په افغانستان کې د روانې ستونزې یوازینۍ حل لاره د سیاسي خبرو پیل وباله. تاجیکستان چون کشوری که جنگ شهروندی را پس سر کرده است، جانبداری خود را از حل مسائلیت آمیزی مشکلات و نزاعها و راه‌های دیپلماتی و گفت و شنیدها ایثار می‌دارد. خو تر دې وړاندې طالبانو په وار وار ادعا کړې چې حکومت ټولګډونه دی او د دوی په وینا بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې ثبات نشي راوستلی. اوس پوښتنه دا ده چې د نړیوالې ټولنې د فشارونو سربیره ولې طالبان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړولو ته لیواله نه دي. اوضاع جهانی به دلیل مصروفیت و مشغولیت کشورهای بزرگ به مناطق دیگه کاملا به نفع طالبان است. تا زمانی که این اوضاع به نفع طالبان باشه، طالبان حاضر نیستند حکومت تشکیل بدن که دیگران با قدرت اونا شریک باشه. د دوحې په تړون کې چې د 2020 کال د فبرورۍ په 29مه د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، د ټولګډونه حکومت جوړول د دغه تړون یو له مهمو ټکو څخه و. هغه تړون چې نه دی عملي شوی. نړیوالې ټولنې هم ویلي چې تر هغو به په رسمیت ونه پیژندل شي تر څو چې طالبان یو جامع حکومت جوړ نه کړي او د افغان ښځو او افغان ښاریانو حقونو او ازادیو ته درناوی ونه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د کابل په لویدیځ کې د سهشنبې ورځې چاودنه غندلې او د پیښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه یې کړې. ټام ویسټ وایي په تیره یوه میاشت کې درې خونړي بریدونه شوي چې قربانیان یې افغان هزارهګان دي او دا پیښې باید په جدي توګه وڅېړل شي. په همدې حال کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي چې طالبان د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره کوم پلان نه لري. په افغانستان کې پر هزاره شیعه وګړو له مرګونو بریدونو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پر خپل ایکس ټولنیزه شبکه د دغو بریدونو د درولو غوښتنه کړې او په اړه یې پر هراړخیزو څېړنو ټینګار کړی دی. د سهشنبې ماښام مهال 6:30 کې د ملکي وګړو کاستر چې له کوټې سنګي څخه دشت برچي ته روانو په مهتاب کلا سیمه کې له چاودنې سره مخ شو چې د سرچینو په وینا په هغې کې 8 تنه مړه او 30 تنه نور ټپیان شوي وو. اوس په افغانستان کې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکه په کابل کې د یوې غونډې په جوړولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او نامنیو له زیاتوالي اندېښنه څرګندوي او وایي چې طالبان د خلکو د ځاني امنیت د خوندیتوب لپاره هیڅ پروګرام نه لري. طالبان به عنوان یگانه گروهی که همه نهادها و منابع نظامی را و مالی کشور را در اختیار دارد هیچ پاسخ در برابر این حملات ندارد. در ضمن آنها حاضر به پاسخدهی و مسئولیت پذیری در برابر تامین امنیت شهروندان کشور نیستند. دا شبکه د شیعه او هزاره وګړو د وژنو د دریدو، د طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو، د بشري حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو د پای ته رسولو، په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندلو او همداراز په هیواد کې د افراطیت پالنې پراختیا د مخنیوي لپاره د نړۍ د پاملرنې غوښتنه کړې ده. حمله‌های توریستی و مکاتب، مساجد، کورس‌ها، وسایل انتقال عمومی هزاره‌ها سبب شده است که آنها شدیداً آسیب‌های جسمی و روحی ببینند. پس از حاکمیت طالبان، هزاره‌ها در افغانستان به گونه سیستماتیک مورد حمله قرار گرفته‌اند. ما ضرورخواهان پایان دادن این نوع عملات هستیم.
له دې سره پر شیعه او هزاره وګړو د بریدونو په وړاندې غبرګونونه په داسې حال کې زیات شوي چې په تیره یوه میاشت کې پر شیعه او هزاره وګړو 3 مرګوني بریدونه شوي دي. د تلې په 21مه د پل خمري ښار په امام زمان جومات کې ځانمرګی برید، له هغې وروسته د روان هجري لمریز کال په 4مه د دشت برچي په یو سپورټي کلب کې چاودنه او د 3 شنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې پر شیعه وګړو برید وشو. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د وروستیو بریدونو د عاملینو د موندلو او ځواب ویلو لپاره د پلټنو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل د زاړه ښار په زړه کې د مرغۍ پلورنې په اړه څه حال دی؟ د دې کوڅې یو شمېر هټیوال وایي لومړی د قرنطین او کرونا ویروس مسلې او اوس سیاسي تحولاتو د دوی په ورځني عاید کې 50% کموالی راوستی دی. خو دا کوڅه لا هم خپلې کیسې لري. د کابل د نورو سیمو پر خلاف چې سندرې پکې منع دي، په دې کوڅه کې مرغان سندرې وایي. خلک د پیر او پلور او د مرغانو د سندرو اورېدو په موخه دې کوڅې ته راځي. د کابل زاړه ښار په زړه کې کاهفروشي کوڅه د ننني او پخواني کابل ترمنځ نښلونکی پل. ښایي د کابل داسې کمې برخې وي چې له باروتو، اورونو او کورنیو جګړو خوندي پاتې شوي وي. دلته د طالبانو د محدودیتونو په سیوري کې لا هم ښکلي مرغان اوازونه کوي او دا کوڅه ژوندۍ ساتي. د تاریخي روایتونو له مخې د کاهفروشي کوڅې لرغونتوب او نومول یې د تیمورشاه دراني د واکمنۍ دورې ته رسیږي. وخت دا له ګڼې ګوڼې ډکه کوڅه د څارویو د ساتلو او د وښو د پیرلو او پلورلو ځای و. قیمتی ترین پرنده کنری است کفتر است که هر کدامش 5000 6000 روپه کنری قیمت داره او کفتر 40000 50000 هم قیمت داره. دلته اقتصادي خرڅ لا هم په ټپه نه دی درېدلی، که څه هم کرونا ناروغۍ او اوس سیاسي بدلون او د طالبانو راتګ د دې خرڅ ګړندیتوب کم کړی دی. قرنطین شد، کرونا بود، بازارها ضعیف شد، رفت بسیار زیاد. 2 سال آمد، تقریبا 4 سال میشه که بازارهای ما خیلی ضعیف است و قدر دکانداری هم وضعش نیست. تنها از 2 سال نه 4 سال میشه. دلته ملګري په زړه پورې رنګ لري، لکه ته به وا دغه ښکلي طوطي ته چا د دې کوڅې د پخوانیو عیارانو د کاکتوب او زړورتیا کیسې کړې وي چې داسې له اندېښنې پرته په دې لاس ناست دی. د جمعې په ورځ دې کوڅې ته د خلکو تګ راتګ زیاتیږي. ځینې کسان د مرغانو د اوازونو په منځ کې له یو بل سره کیسې کوي او ځینې هم بیا لیدنې او پیره پلور ته راځي. یوناني درمل یا هماغه دودیز طب، په زړه پورې رسټورانټونه، خټین لوښي او د دې سوی په شان ښکلي څاروي چې په ذهن کې د هیلو او سولې رنګ خپروي، د دې کوڅې له نورو ښکلاګانو څخه دي چې خلک دغه ځای ته د راتلو لپاره لیواله کوي. روغن شرشم است، روغن زیتون است، روغن بنگدانه است، روغن کنجد، زغر، دیگه هر نوع روغن است. مثل به حساب پایدردی میبرن، بر مو چرب کردن میبرن، بر زردی میگیرن، بر خوردن میگیرن. دیگه کلش طبیعی است. می روغنایی که به حساب سر استفاده روغن موی است، زیتون به سر استفاده یگان تا پای دردی و کمر دردی، با روغن سیاه است با شرچم یا هم میخورن هم چرب میکنن، زردی را میبرن. دیگه کلش از این چیزای طبیعی افغانستان خود ما شما است. له دې ټولو سره کاهفروشي کوڅه ښایي د یو شمېر لپاره د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې وي او بس. خو لکه څنګه چې لیدل کېږي یو نسل هڅه کوي تر څو دلته کاروبار، کلتوري هویت او د دې کوڅې کیسې د کلونو کلونو لپاره ژوندۍ وساتي. او په زابل کې د وسلوالو طالبانو سیمه‌ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه 15 متره راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د اوبو د کمښت، وچکالۍ او د اوبو د بندونو د نشتوالي له امله د انارو او انځر باغونه
وچ شوي دي. زابل دا د دې ولایت میزان ولسوالۍ ده. هغه ولسوالۍ چې د دغه ولایت له مرکز څخه په 80 کیلومترۍ کې پرته ده. د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا په دې وروستیو کې د سختې وچکالۍ شاهد دي. دغه اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او د اوبو د څاګانو په وچېدو سره د انارو و انځرو باغونه او کرنیزې ځمکې وچې شوي دي. زموږ د انځرو د انارو باغونه دي، تقریبا هغه 2000 3000 5000 بوټي خلک لري. هغه د اوبو له نږدې اوس هغه خلک مزدوري کوي. د اصلاحاتو ټیم یې سره ولاړی، هغه کوم د اصلاحاتو ټیم چې هغه د اوبو له نږدې ولاړی اوس سلو سره. اوس د خلک دغه اول دغه سړی دی له ما سره مزدور دي، د انځرو باغ یې هغه وچ. د زابل ولایت کروندګر اوسیدونکي وایي چې د خپلو ځمکو د خړوبولو او هره ورځ له اوبو د ګټې اخیستو لپاره په ساعتونو اوږد مزل کوي او خپل کورونو ته د اوبو د لیږد لپاره له بشکو کار اخلي. د زابل د اوسیدونکو په خبره په دغه ولایت کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت ستونزې هوارې نشي، نو اړ دی چې خپل کورونه او ځمکې پرېږدي. د دوی په وینا که د مرګ بند بیا ورغول شي، دوی به د تل لپاره د اوبو د کمښت او وچکالۍ له ستونزو وژغورل شي. دا د اوبه ډېرې کښتې دي، ولاکه مې شاش کال 1 انچ اوبه په ټول دغه کې کلي کې درلودې. د مقرره کمې راوستلې وې 1 انچ اوبه 4000 متره پایپ مې ورکړی و. مونږ پر دې بیرېدو په خدای وچ سولو، نیم وچ سو نیم مې راوګرځول. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 15 متره ټیټه شوې ده. چارواکي وایي پلان لري چې د اوبو د مدیریت لپاره 12 بندونه جوړ کړي. په زابل کې د اوبو سطحه د فروز کال په پرتله باندې یعنې د تیر کال او د سږ کال 15 متره ټیټه شوې ده. او په زابل کې موږ د غټو بندونو پلان لرو چې هغه په شاجوی ولسوالۍ کې، په ارغنداب کې، په نوبهار کې، په د چوپان ولسوالۍ کې، په خاکیابان ولسوالۍ کې. دلته موږ پلانونه لرو چې هغه په 3 کټګورۍ موږ تقسیم کړي دي. یو لنډمهاله ده، یو منځمهاله ده، یو اوږدمهاله ده. په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مرګ د بند په ګډون د زابل یو شمېر بندونه هم ویجاړ شوي دي. او د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په بیو کې یو امریکایي ډالر 3.4 افغانۍ، یو یورو 2.15 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.8 افغانۍ او ورسره زر هندۍ روپۍ 292 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 19.98 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 244 افغانۍ. د غزې په شمال کې د اسرائیلي پوځیانو او حماس د جنګیالیو ترمنځ مخامخ نښتې روان دي. د دواړو غاړو ترمنځ په دغو نښتو کې تر اوسه پورې 19 اسرائیلي پوځیان او زرګونه فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په سیمه کې د جګړې د پراخېدو د احتمال خبرداری ورکړی دی او فرانسې هم پر بشري اوربند ټینګار کړی دی. په غزه کې د جګړې د درېدو او بشري اوربند لپاره ډیپلوماټیکي هڅې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د غزې جګړه ښایي ټولې سیمې ته وغځېږي. د فرانسې ولسمشر هم د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ د بشردوستانه اوربند پر اړتیا ټینګار کړی دی. جګړه په حقیقت کې یو ویروس دی چې تل غواړي خپور شي او اوسنۍ شخړه هغه ګډوډي ده چې کولی شي سیمه ویجاړه کړي او ښایي پراخه شي. موږ په چټکه توګه بشري دمې ته اړتیا لرو او باید د اوربند لپاره هڅه وکړو. له بلې خوا اسرائیل اعلان کړی دی چې د حماس لخوا د یرغمل شویو بندیانو له خوشي کېدو پرته به اوربند ونه کړي، خو ټینګار یې کړی چې لنډمهاله بشردوستانه دمې په نظر کې نیول کیږي، لکه پرون د څو ساعتونو دمې په څیر کله چې 50,000 خلکو ته اجازه ورکړل شوه چې د غزې په سویل کې خوندي ځای ته ولاړ شي. موږ د غزې تړانګې له شمال څخه سویل ته د 50,000 اوسیدونکو د حرکت شاهدان وو. دوی ځکه وځي چې پوهیږي حماس په شمال کې خپلواک له لاسه ورکړی او سویل خوندي ځای دی، یوه خوندي سیمه چې چیرې دوی کولی شي درمل، اوبه او خواړه ترلاسه کړي. خو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې برخلیک روښانه نه دی.
له 12 ورځو راهیسې زرګونه اسرائیلي پوځیان د غزې په شمالي سیمو کې له لویو ټانکونو سره کوڅو ته راوتلي دي. هغه انځورونه چې حماس خپاره کړي د خپلو جنګیالیو او اسرائیلي سرتیرو ترمنځ سخته لاس په لاس جګړه ښیي. د راپورونو پر بنسټ تر اوسه له حماس سره په مخامخ جګړه کې 19 اسرائیلي پوځیان وژل شوي او شاوخوا 260 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې پر دغه ښار د اسرائیلو په بریدونو کې تر 1500 ډیر کسان وژل شوي چې 40 سلنه یې ماشومان دي. او د نړۍ په نورو سیمو کې د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د پنجشنبې په ورځ د اقتصادي همکارۍ سازمان د 14مې ناستې په څنډه کې چې د ازبکستان په تاشکند کې ترسره کیږي د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره وکتل. دواړو هیوادونو مشرانو په دوه اړخیزو اړیکو په تیره بیا د سوداګرۍ، دفاع، انرژۍ په برخو کې پرمختګ ارزولی دی. د دواړو مشرانو همداراز د ګډو ننګونو له هغې جملې څخه د اسلام آباد د ویرې او موسمي بدلونونو، د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا او ټولیزې سوکالۍ او همدارنګه په غزه کې د روانو نښتو کشمیر کې د مسلې په هکله خبرې اترې کړي دي. په سومالیا کې سختو ورښتونو وروسته د سیلابونو په پایله کې 29 تنه مړه او 300 نور بې ځایه شوي دي. د دغه هیواد د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا په سومالیا کې په تیرو 4 لسیزو کې تر ټولو ویجاړونکي سیلابونه وو. له بلې خوا د سومالیا په ګاونډ کینیا کې سیلابونو 15 تنه مړه کړي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دوشنبې کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې د همکارۍ 19 سندونه لاسلیک کړل. ځایي رسنیو ریپورټ ورکړی چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویزو، د سیاستونو، ترانسپورت، د نشه یي توکو سره د مبارزې، د آزاد سوداګرۍ، سیمې اوږدمهاله اقتصادي همکارۍ او سوداګرۍ او څېړنو په برخو کې سندونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو مشرانو د غزې د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی دی چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ نښتې د ټولې نړۍ او بشر لپاره یوه ستونزه ده. ښاغلي رئیسي د غزې د کلابندۍ ژر تر ژره پای ته رسېدو او همداراز د فلسطین خلکو ته د بیړنیو بشردوستانه مرستو د لیږد غوښتنه وکړه. او د لوبو په نړۍ کې بیا د افغانستان د عضلاتو ښاغلی علیرضا اصاحي په سویلي کوریا کې د بدن د ښکلا په نړیواله سیالۍ کې اتل شو. د هیواد دغه ملي لوبغاړي د 90 کیلوګرامه وزن په برخه کې د سټیج پر وړاندې سیالۍ وکړه او د سرو زرو میډال یې وګاټه. په دغو سیالیو کې د 48 هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه او د سویلي کوریا او هند لوبغاړو د سپینو زرو او سرو زرو میډالونه وګټل. د کرکټ د نړیوال جام په دوام نیوزیلینډ لوبډلې سریلانکا لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه لوبه د پنجشنبې په ورځ د هند په بنګلور ښار کې ترسره شوه او سریلانکا نیوزیلینډ ته د 102 منډو هدف وټاکه. د لوبې په دویمه نیمایي کې نیوزیلینډ ټاکل شوی هدف پوره کړ او سریلانکا ته یې د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا د دې مهال خبرونه او له ملتیا مو مننه. خو له تاسو غواړم چې د لا ډیرو تازه او کره خبرونو لپاره د آمو ټلویزیون ویبپاڼې amو.tv ته ورشئ. ښه شپه.